چا کې چې څلور خبرې موجودې شولې دا بدبخته سړی دی، دا د بدبختۍ نښې دي، دا د بدبختۍ علامې دي چې دا چا کې وي. جمود العین، وچېدل د سترګو، چې د سترګو نه یې چرې اوښکه نه بهیږي، دا د بدبختۍ نښه ده چې د سړي د سترګې نه اوښکه نه بهیږي، دا د بدبختۍ نښه ده. اوښه د سترګې نه بهوئ، کمې اوښې سترګه چې اوښه وبهیي د الله د یرې د وجې نه، په دې سترګه الله د جهنم اور حرام کړي. کمه سترګه چې د الله په لار کې یوه شپه چوکیداري وکړي او د الله په لار کې ویښه پاتې شي، په دې سترګه هم الله د جهنم اور حراموي. نو اوښکو سترګو وچېدل دا د بدبختۍ نښه ده. وقساوة القلب، او د زړه سختېدل، زړه دې سخت، چا د پاره پکې نرم دلی نه راځي، چا د پاره پکې نرمي نه راځي، چا تم نه نرمیږي، سخوالی د زړه دا هم د بدبختۍ نښه ده. وطول الامل، اوږده اوږده امیدونه ساتل، اوږدې منصوبې کول. غټ کور به یې روان کړی، دا مې د نوسو دی او دا مې د کړوسو دی، پرېږده د نوسو د کړوسو، ځان له آخرت کور آبادوه، د آخرت فکر کوه. طول الامل، اوږده اوږده امیدونه ساتل، دا هم د بدبختۍ نښه ده. والحرص علی الدنیا، او حریص په دنیا، د دنیا په څیزونو کې حرص کول، دا هم د بدبختۍ نښه ده. دا څلور نښې د بدبختۍ دي. اللهم احفظنا، یا الله زه دې ټولو نه زمونږ حفاظت وکړي. الله سترګو وچېدل، د زړه سختېدل، اوږده اوږده امیدونه ساتل، او د دنیاوي په دنیا باندې حرص کول. نو الله وایي دوی اوږده اوږده امیدونه ساتي. فسوف یعلمون، پس زر د چې دی به پوهه شي، دې ته به پته ولګي چې کله ورته الله په آخرت کې بدله ورکړي نو بیا به پوه شي، او یا چې ورته کله په دنیا کې سزا میلو شي نو په سوف یعلمون، زر د چې دی به پوه شي. سترګې به یې وغړېږي چې دا مونږ څه کول، او دا څه کېږي، سترګې به بیا وغړېږي، بیا به ویښې شي سترګې، بیا به ورته اندازه وشي. خو چې کله الله بدلی ورکړي نو فرمایي زرهم پرېږده دوی، یأکلو چې خوراک کوي دوی، ویتمتعو مزې اخلي، ویلههم العملو غافله کړي دي دوی لره امیدونو. فسوف یعلمون، پس زر ده چې دوی به پوهه شي. د قربانۍ متعلق یو څو مسلې دي چې هغه ډېرې ضروري دي.